د سهار وخوا د شیطان ورته راغی ویې شوروي اسد یې بسترې ور پورته سه د جماعت لمونځ و تکبیر اولا څخه تېر شو شیطان ورته کښېنست. فقال الحسن یا ابلیس ما مقصدك في سحرك. حسن رحمت الله علیه چې راکښېنسي شیطان ورته ناست د خوبه یې راکښېنوي. دوی پوښتنه ځینې وکړل چې ستا په دې کې څه مقصد دی چې زه دې راویښ کړم؟ لأن في فواتها سرور، ځکه چې دا د سهار په وخت کې سړی د دې په دې کې ستا خوشحالي ده چې لمونځ دې قضا شي او تا زه راویښ کړم. فقال الشیطان اسمع یا حسن، شیطان ورته وایي واوره ای حسنه، ان في عمرك يوما يفوت تكبيرة الاولى منه، ستا په عمر کې ستاسو د جماعت لمونځ نه قضا شوی او که دغه لمونځ څه قضا شوی وای نو ته ډېر غمجنه کېدلې، خوا دې بجدل. ولا تطعم نفسك الى شهرين، 2 میاشتې ډوډۍ نه خوړل. فاعطى لك ثواب 10,000 تكبيرة، خدای تعالی به تا ته د زرو لمنځو د جماعتو د تکبیر اولا ثواب درکړی وای. فالآن اخاف لو يفوت تكبيرك وانت تحزن مثله، نو مې په دې راکښېنولې چې دغه یو ثواب د جماعتو د تکبیرة الاولا چې ته پیدا کې دغه مې بهتره وګڼل نه هغه 10,000 تکبیرونه و 10,000 جماعتونه چې خدای تعالی عز وجل یې وتا ته ثواب درکړي، په دې خاطر مې راکښېنولې. شیطان دونه اغلاس. حسن رحمت الله علیه ته وایي په دې خاطر مې راکښېنولې چې زر د 10,000 تکبیرو او د جماعتو ثواب خدای تعالی عز وجل درکاوه. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې علیه السلام وفرمایل 7 نفر يحول وجوههم عن القبله، 7 نفر دي چې په قبر کې د دې مخان د قبلې څخه اوړي العیاذ بالله. تذهبوا وانبشوا قبورهم، تاسې ورسئ د دغو کسانو قبرونه لڅ کړئ. فان لم تجدوا هكذا ما قلت لكم فهو باطل، کچیرې مخ د دې د قبلې څخه نه و اوښتي د دې 7 نفرو. علیه السلام وایي هغه وینا چې ما تاسو ته کړې ده هغه باطله وینا ده العیاذ بالله. قیل من هم یا رسول الله، صحابه و عرض وکړي چې ای رسول د خدای څوک دي چې د مخ یې د قبلې څخه په قبر کې اوړي؟ قال شارب الخمر، علیه السلام وایي یو خوړونکی د شرابو شخصي بیا وروسته ورسي دا قبر وشني که د مخ د قبلې څخه نه و اوښتي نو دغه زما خبره باطله ده. علیه السلام وایي وبائع البشر، دوهم هغه سړی چې انسانان خرڅوي. وشاهد الزور، دریم هغه سړی چې د درواغو شاهدي ادا کوي. وآكل الربا، او بل هغه سړی چې سود خوري. ونائحة، او بل هغه سړی چې ژړا پر غمزده او پر مړي باندې کوي. والمحتکر، او بل هغه سړی چې غله د پاره د ګرانۍ ساتي. وتارک الجماع، او بل هغه سړی چې د جماعت لمونځ نه کوي العیاذ بالله. دا ټوله شان تفصیل غواړي په هغه ما تاسو ته ویلي دي. زموږ اصلي مقصد د تاریخ الجماعت او د جماعت لمانځه په هکله باندې دی. تاریخ الجماعت چې سخت کړي علیه السلام وایي په قبر کې، علیه الصلاة والسلام مبارک وایي په قبر کې ورسئ ویشلي که د ده مخ د قبلې څخه نه و اوښتي. علیه الصلاة والسلام مبارک وایي ما خبره باطله ده. تاریخ الجماعت څومره انسانان شته هغه د جماعت لمونځ خو لا څه کوي چې پرېږدي یې پسخند د جماعت په لمانځه باندې لا نور خلک وایي، په اذان باندې وایي، په ملایانو باندې وایي، په طالب باندې وایي، په مسجد وګه سره خوند نه ورکوي. مسجد چې راشي لکه معیش د دریاب څخه راوکاږي څه رقم په عذاب وي، همدغه رقم په عذاب کېږي. خدای تعالی عز وجل په قرآن عظیم شان کې څه فرمایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ښکاره سو فساد په بیابان او دریاب کې په سبب د هغو ګناهو چې د خلکو لاسو کړي دي، د پاره د دې چې وڅکي دوی د الله عذاب د هغو ګناهو چې دوی کړي دي. ښایي چې دا انسانان واړوي دوی له دغو بدیو نه چې دوی کړي دي ځینې راوګرځېږي. الله پاک وایي په قرآن عظیم شان یعنی خلک پر هغه اصلي دین چې دوی پر پیدا سوي پر هغه پاته نه سول چې مخکې ما تاسو ته وویل، بلکې کفر، ظلم، فساد، زنا، غلاوي، لواطت، حرام، سود، ربا، عناد، حسد، بغض، دوکهبازي، کبر، خودبیني، خواهشات نفسانی، استعمارګري، پالټي بازي، اختلافات، بېدیني، په درواغو خلک خطا استل، جنگ و جدل، تخریب کاری،
دا خپرې شوې چې نه په بحر کې سکون او ارام پاتې سو او نه په بیابان کې پاتې سو، بلکې د نړۍ پر مخ شور ماشور جوړ دی. د دې دپاره الله دوی ته څه عذاب ورڅکي چې څه د آخرت عذاب خوند په دنیا کې هم ورڅکي. او ممکنه ده چې ځینې خلک وبېرېږي او د ګناهونو څخه لاس واخلي. څوک د جماعت مزده کوي، څوک نورې ګناهې او نارواوې کوي، څوک د خدای څخه یاغیان وي. دا الله وایي دا په ځمکه و په وچه کې په لمدو کې چې فساد ظاهرېږي دا د انسانانو د وجود څخه، دا د کفر رواجونه و، د کفر تسلطونه و، د کفر د راتګ. د دې وجه ما تاسو ته وویله چې ټول زموږ د لاسو څخه چې پېښېږي زموږ اعمال دي. اروپایي څېړونکو چې کم د جهالت د زمانې نقشه جوړه کړې ده، د هغې د لیدلو څخه د دې خبره ښه اندازه کول کېږي چې د نني عصر کم فساد، د نن عصر کم فسادونه چې په امریکا کې رواج لري، لکه زنا کول، شراب څښل، شیطانت کول، د جهالت د دورې سره بیخي مطابقت لري. همدغه ډول په اسیا کې چې کوم قتل کول او تخریب البلاد، مذهبي اختلافات او د ظلم رواجول هم بیخي د جهالت سره هماهنګي لري. او په افریقا کې چې کم مفسدین د سیکولریزم پیروي کوي، هغه هم د جهالت د عاداتو انعکاس پکښې انځور دی. ښایي چې نړیوال د همدغو فواسدو څخه لاس پر سر شي او یا خو به الله د دوی په خپلو لاسونو باندې سخت عذاب ورکوي چې خلک توبهګار شي. کم ظلمونه، کم بربریتونه چې امریکا د نړۍ پر مسلمانانو باندې کړي او کوي، په دنیا کې بل کفر دونه ظلم نه دی کړی. جنسي تیری هیڅ کفر پر مسلمان باندې نه دی کړی او نه یې کوي. دغو ذلیلو کفارو جنسي تیری پر مسلمانانو باندې نه وکړي، ټول انسانان په خبره دي. بر علاوه نور ظلمونه خو څه کوي؟ مسلمان چې ځان ته مسلمان وایي د کفر پر خندنه باندې نه خفه کېږي. دغه ځای ته څه متوجه شي؟ د جماعت د لمانځه په هکله باندې تاسو ته څه حدیث ما واورول، الله دې د عمل کولو توفیق پر راکړي. څه دغه بحث په چې روزمره موږ ورسره اخته یو. ما ته هره جمعه مسلمان ناس د جاسوس په توګه پر منبر، خو یو وارې دا پر منبر باندې زه تاسو ته وایم چې خدای دې همدغه شیطان د دغه مسجدو جامع څخه په ډېر شرم او خجالت باندې وباسي. د بوش او د ده د انډیوالانو سره یې په سقر دوزخ کې دې الله عز وجل وسوځي. محروم یې د شفاعت او نعمتو څخه د آخرت خدای تعالی عز وجل وګرځوي. موږ خو داسې مسلمانان هم یو، د آخرت و نعمتو ته به مو هم امید وي. په دنیا کې د بوش انډیوالي او په آخرت کې د رسول الله دیدار و شفاعت دا سر راتلای شي، دا ډېر منافات لري. بوش لږ د اسلام کوچني ماشومان قتل کړل، بوش لږ منډې د اسلام بورې کړلې، بوش لږ زما وستا خوندې کونډې کړلې، لږ کوچنیان یې یتیمان کړل، لږ د اسلام خاوندان یې قتل او مړه و شهیدان کړل. د ډېرو زیاتو معصومانو قاتل په نن عصر کې هم دغه د امریکا صدر بوش دی. الله دې دی د رسول الله د رسالت په چپلاخه باندې ووایي، الله دې دی سره د ملګرو باندې تباه کړي. مسلمان چې په سینه و وجدان کې ایمان لري، هغه د کفر او د کفر د ملګرو څخه نه بیریږي. چې وبیریږي زه خو پر منبر باندې وایم ایمان هم ولا کولی. زما وجدان اسلامیت دا نه قبلوي چې د اسلام کوچني مؤمنان په وینو کې لمبېږي، یا د بمبارۍ په ذریعه تر خاورو یا کانکریټو لاندې وي. مور ته یې کوچني ته ورکوي، د هغه کوچني خوله د مور په کې پرته وي، په هغه غېږ کې د مور سره د کفارو د خوا څخه بمباري پر کېږي او په شهادت باندې دواړه شهیدانېږي. په جهالت کې داسې ظلمونه شوي وه. لږ څه فکر خو مسلمانان باید وکړي چې په پخوا کې فرعون نمرود دغونه ظلمونه کړي وه، که نن د کفر د خوا څخه پر مظلومو مؤمنانو ښځو سپین سرو باندې د کافرانو د خوا څخه کېږي. مؤمنان نن په ژړا نه دي، ښځې انجونې سپین ږیرې نن څانګې نه وهي، نن مسلمانان ولې په ژړا او ساندو نارو غم اخته دي. د دې یتیمانو اوښکې نن څوک ورپاکې کړي؟ زما د خویندو هغه غم نن څوک د دوی د زړو څخه وباسي؟ نن به د مسلمان ورور کومک و مدد څوک وکولی شي؟ خدای دې زموږ مسلمانانو مددګاره وناصر شي. مسلمان باید بیداره واوسي. نن ستا په دین کې کفر لدکې وي او ته بیا هغه د کفر رواجونه رسم و رواج ته
چې کفر راوړي دي هغو ته اشاعت ورکوي. د کفارو چمونه، لباسونه، حرکات و سکنات په خپل اسلامي ملک کې کوي. ستا سره به الله کومه معامله وکړي. د رسول الله په حدیثو کې باندې ځان خبر کړي چې د کفر د رواجو او د کفر د مسلکو راوستل او کول څونه عذاب لري. بخاري شریف هغه کتاب دی چې تر قرآن راوروسته اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري، د خدای د کلام راوروسته په اسلام کې معتمد کتاب بخاري شریف دی. په بخاري شریف کې یو حدیث راځي، علیه السلام فرمایي ابغض الناس الى الله ثلاثه، درې انسانان ډېر مبغوض ترین او بد انسانان د خدای په نیز او د خدای په حضور. په بخاري شریف کې دا حدیث راځي. ملحد فی الحرام، یو هغه سړی ډېر مبغوض انسان دی د خدای چې هغه کجروي کوي په حرام شریف کې، الحاد کوي په حرام شریف کې، ګناه کوي په حرام شریف کې، ظلم و فساد کوي په حرام شریف کې. دغه مبغوض بنده د خدای عز وجل. ومبتغ فی الاسلام سنة الجاهلیه، علیه السلام وایي بل هغه سړی مبغوض د خدای عز وجل بنده دی، د خدای لرې انسان دی چې دی په اسلام کې د کفر رواج، د کفر حرکات و سکنات یا په ځان کې یا په کور کې یا په بل کې مختار کوي. مبتغ فی الاسلام سنة الجاهلیه. موږ په حدیث هم عمل نه کوو. ومطلب دم امرئ بغیر حق لیحریکه دمه، رواه البخاري. بل هغه سړی مبغوض د الله عز وجل، بدترین بنده د الله دی چې هغه بغیر حق څخه، بغیر موجوبه څخه بل مسلمان په قتل باندې ورسوي. اوس نو تاسو محترمو ورونو ښه فکر پکښې وکړئ چې رسم و رواج د کافرانو څه شي دي. خلک ما ته اریان تللي دي، وایي پر منبر باندې تېرکۍ دي، غلګې، کاري صاحب، لنګوټه د اوږده د نور غټ غټ شیان شته، نور نو څه شي شته. خو بیا د دې ډېره معافي غلطه به نه درته کوم چې بیا ونه وایاست په دا منبر باندې ولې داسې غلطې کړي. نور خو فقط لس ګرځېدل دي یا د چا سره لواطت کول دي یا زنا کول دي، بل څه نشته. دا نور ګډ ګناوې دي، غټ کارونه خو هغه دي. هغه خو باید مسلمان ونه کړي، خو دغه شیانو څخه باید راوګرځېږي. هغه چې یې وکړله او دا هم پسې وکړله نو کلمه هم به راځي چې پرېږدو. اسلام باید کفر ته په لاس ورکړو، هر څه چې د کفر خوښه وه هغه رقم باید وکړو. ته خو اسلامي ملک یې، مسلمان یې، د اسلام بچی یې، د اسلام دعوه کوې، اذان و امامت ملا په وطن کې لرې. ته کوم په امریکا کې یې چې وا نه په زنا باندې شرمېږم، نه په لواطت، نه په بربنډتوب باندې شرمېږم، نه په دې شرمېږم چې ښځه مې هر څه وکړله، ښځه به ما ته طلاق راکولی شي. په دې خو موږ نه شرمېږو. هغه په امریکا او اروپا او د کفري ممالک کې د اسلام په ملک کې دا نه. پیکی رواج د کفر نه دی. زه خو د چا په پیکي کار نه لرم چې پرېږدي که نه پرېږدي، مګر دا درته اثباتوم چې د کفر نه دی پیکی. پیکی علیه السلام پرې وشو که صحابو پرې شو، که د علیه السلام او د صحابو وارثانو پرې شي و پیکیان. د پیکي خدمت سره کم یې واړو. په آخرت کې یو سړی الله عز وجل ته ودرېږي، خدای وایي دغه سړی ملکو ته وایي دوزخ ته ور واچوه. ملک ورته وایي په کومه خوا یې ور واچوه؟ وایي د لاسو د خوا یې ور واچوه. ملک ورته وایي په لاسو باندې قرآن اخیستی و، خیرات یې ورکړی. وایي د پښو د خوا یې ور واچوه. وایي په پښو مو صفت لري و، ټول د بدن اعضا یې ور یاد دي. اخر الله پاک ورته وایي وایي د سر د خوا یې ور واچوي. په سر کې یې پیکی پرېښي وو، په دنیا کې سر یې غټ کړی و، نو یې د سر د خوا و دوزخ ته ور واچوي. دا بنده په ټول اعضاو کې و الله ته پاک وي، نه په پښه کې ګناه لري، نه په لاس کې، نه په خوله کې، نه په سترګو کې. فقط په دنیا کې پیکی پرېښي وو، د سر د خوا څخه د خدای تعالی عز وجل په دوزخ کې ور واچوي. ما او تا ته پیکی مسلمانان په وینو کې لمبېږي او ما او تا پیکی غوړو، ته څه مو وویل، اړه وویل. د پیکي خدمت یې که وویل، د وریښتانو خدمت یې که وویل. په دغه ځای باندې وریښتان پراته په یو موټر کې ما یو سړی ولیدي، والله که د ښځو د ده پات کېدی. د تعالی مې دې وساتي. علیه السلام وایي چې په دې دنیا کې د ښځو چمونه کوي، په هغه دنیا کې به د ښځو په جمله کې راپورته کېږي. دا د دې ډېره مالي چې په دې دنیا کې خوښ لرم او په آخرت کې د ښځې شی لرم، دا څونه بدنامي ده، دا څونه شرمندګي ده. نو انسان د ځان سره باید فکر وکړي. علیه السلام وایي غټ سر چې تاسې لیدئ هغه شیطان نه دي. دا څوړي چې د هغې سره سیالي کوي. یو خو څوړي دي هغه علیه السلام چې پرې ایښي وی، هغه جلا په کتابو کې راځي، هغه جواز لري. یو هغه سرونه ایښي دلته پراته ایښي، دلته خلک اوس وایي دا نوی مور دغه سرونه دغه د مور سره چې سیالي کوي. دغه سر که تاسې ولیدئ علیه السلام وایي مشکات شریف کې حدیث دی، هغه شیطان. موږ د سرو څخه به اخلاص، د زور وهلو او خریلو څخه به اخلاص. بیا چې د سر غټ ما ډېر انسانان لیدلي دي چې درې وریښتان دي پر دا تندي پراته دي، دا سجده دي، دا سجدې کېږي.
چې بیخو ته اوبه د ویښته ونه رسوي دغه بیخونه نه دي دننه په غسل کې نه صحیح کېږي. ما ډېر انسانان لیدلي چې پر سر اوبه واچوي لکه ښځې د ښځې سر خو ضرورت دی په هغه کې حرج نشته ځکه ښځه سر نشي خریلی کم په کت وریښتان لاندې کې د دې غسل صحیح دی. نر به ضرور و سر ته د سر وریښتانو بیخو ته اوبه رسوي چې دغه سر پیټۍ مې غټي او ښې ونه مږدم صابون و شامپو هم ور نه کم ډېر وخت پر تېر نه کم ولاکې بیخو ته اوبه ورسېږي. موږ یې ماسې لانده کو راووځو نو چې یو وریښته قدر سر دې لږ وچ پاتې ستا غسل نه صحیح کېږي جنوب ګرځې. نو هغه انسانان چې ډېر کسان په اسلامي ملک کې جنوبان ګرځي نو چې جنوبانو په ملکو په وطن کې ګرځي نو دا ملک په چیرې پر قرار او پر ارام باندې موږ تاسو وویل. دا ټول عادتونه و رواجونه د کافرانو او مشرکانو مسلمانان یې کړي سازونه غږول او رقصونه کول. وم زه دې ته متحیر تللی یم هغه ورځ ماخوستان وم دغه زموږ ریډۍ والا مسکینه طبقه مو اوس مستان شول. خانان خو څه کوي ریډیانې کوي تالۍ و درې ورته شروع وې پر سړک باندې عام رقصونه کول. ریډۍ والا مستان شوله هغه خانانو هغه خو څه کوي چې هغه په نورو عشقو باندې اخته دي چې پر عام سړک باندې د ریډۍ والا رقص کوي د دې څخه به سړی څه ګیله وکړي کم یو به دې پاتې ملا به دې پاتې که به دې پیر پاتې که به دې سید پاتې تاسې ورسې ما ته یو راولي چې دغه نو د دغه شانو څخه راخلاص وي پاته دي نه هر ځای ته چې ورسې اول زه ورغلی یم زه ستا په کوټه و ستا په کور و ستا په هوټل زه څه خبر یم بو مې ځې د نکاح دپاره بو مې ځې د یو مجلس دپاره بو مې ځې د ډوډۍ دپاره پښې مې نه په محل کې د موسیقت پښې مې نه د تلویزیون په ځای کې پښې مې نه چې هغه تلویزیون په هغه کور کې پروت وي ولاکه ملکه داخله شي هغه کور ته دا بیا زه پر منبر باندې وایم ورته د یو ملا څخه پوښتنه وکړي دغه د فحشا شی چې په کور کې پروت وي کور ته ملکه نه داخلېږي نو چې کور ته دې ملکه داخله نه کړل ستا په کور کې به برکت چېرې پیدا شي. ما ته یو سړی وایي ملا صاحب تبلیغ کاوه پر منبر باندې ډېر ملایان ما لیدلي دي چې فلمونه ګوري ما ته یې وخت وویل چې ما یو ملا فلم په جیب کې اچولی و ځای ته ورغلی ما د غریبانو فلم راوړی ملا و پر منبر باندې نه یادوم چې د ریاض کوم تاسې یې پېژنئ دی چې مشهوره ملا ده. ما ته هغه ورځ یو راغلی دلته په حجره کې ګوري شاوخوا دا زما په دننه حجره کې وایم څه کوي چې داسې اوتر اوتر ګوري وایي ولا ما ته چا ویلي و چې قاري صاحب دلته په دننه په حجره کې تلویزیون پروت دغه د سور د بچانو سره به زه څه کوم ما وعده کړې ده چې زما و کور ته تلویزیون په درواغ ولاکه راننوځي نو په مسجدو په حجره کې به څنګه تلویزیون پروت دا خلک ما په باغ چې هر څه وایي زه خو د خپل یو بیادبي ډېره ما اپ یو سړی مړ کېدی یو چا ملا صاحب ورته راوست ور پر دغه یاسین ووایه یاسین یې پر شروع کړي هغه مړه شوله د یاسین اخښي ملا صاحب هغه مړه شول د یاسین مه وایه بله بهرول زه دې مړی څه کوم زه خپل یاسین تېزوم تاسو چې هر څه په ما پسې کومې ویناوې کوي خدای دې د غولې توفیق نور درکړي ګور ته زما اجازه ده. موسی علیه السلام پروردګار ته ویل الهي د خلکو خولې راته واړوه خلک په ما کې ګاډي موسی پیغمبر د خدای تعالی ورته ویل زه څنګه درته واړوم نو خلک په ما کې ګاډي په ما خدای کې شک نه راته نیسي نو زه څنګه دا خولې واړوم ستاسو بالکل درته اجازه ده. نو ملا صاحب وایي پر منبر باندې ختلی و خلکو ته یې ویله و ای خلکو څه کارونه کوئ غلط کارونه ونه کړي د ظالم زامنو دغسې یې ویله و دا خلکو ته که مو وکړل خدای مو دغسې تباه کوي و غرقوي یې لکه څنګه چې په هغه ټیټانیک فلم کې کښتۍ غرقه شول دغه رقم ولا غرق ملا صاحب دغه منبر پر منبر باندې و خلکو ته وایي خلکو به یو چا ته ویل دا سر مې ټیټانیک جوړ کړی دی په والله که زه پیدل یم چې ټیټانیک څه شي چا ته مې پوښتنه وکړه ټیټانیک داسې یو فلم وي دا ټول انسانان لیدلي په دا موسیق چې ناست دا ګوډ لیدلي نو خوا به نه سره به وډوګر د پتللي وي د کفر مسلک مو خوښ د ډېرو خوښ دی د تلویزیون څخه ګر سره چاره نشته ګر سره چاره نشته لکه یو سړی چې د یو شي څخه چاره نه لري یو چاره ته وژړل هغه ورځ څه جماعتي سړی ور په کور کې مې تلویزیون درلودی د جماعت مانځه ته کوچنیان هم راویښومه سهار وختي ځمه د ځانه سره مې فکر وکړي دا ستا په پتو کې مې واورېدل چې دغه شی دې نو ولې په کور کې ایښی دي نو مې راواخلي غوټه مې کړي چې خرڅ یې کړم یو چا ته مې ورکړي بیه پر کښېښول ولا زامن مې راټول پلاره دا ارزان دی ول مال ولاکه بیا زما په کور راننوځي ځان مې ځینې خلاص کړي هغه ورځ یې ماته هر سړی د ځان سره باید فکر وکړي تلویزیون په کور کې ایښول ډېره غټه ګناه ده دا د بوتانو صندوق دی په کور کې چې بت وي هغه کور ته خدای تعالی او د خدای رسول وایي لا يدخل فيه بیتا کلبا او سورا په هغه کور کې چې بت سپی وي هغه کور ته ملکه نه داخلېږي ما ته خلک وایي دا شیان مه ګنده د دې غټ غټ شیان شته
اسلام په دې سره دی یو چا راته ویل په نګوټه سره اسلام دی، مال بالکل په نګوټه سره اسلام نو اسلام په شي سره دی ول په زړه دی اسلام، مال بالکل په زړه دی. زړه که پرېږدې لنګوټه وتړې تلویزیون ته ونه ګورې د جومات لمونځ وکړې دا ټول سنت د اسلام شعائر دې پر ځای کړل، اسلام یې تکمیل شو. که لنګوټه ونه تړې زره وخورې نور نارواوې وکړې نو که اسلام یې ناقص و نو په چی شي مسلمان یې په یوه کلمه سره چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو دا تکلیفونه و زحمتونه ولې خلک تاړي چې لمونځونه کوي او ښه ښه کارونه. المرء من احب، نو ما چې په قرآن کې دا دلیل لري چې مسلماني په لنګوټه سره ده، په ژوره سره د مال دوی په جګړه ول ته راته ووایه مال خدای وایي چې وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. الله وایي کوم څه چې زما رسول تاسو ته امر کوي هغه ټینګ کړئ ویې نیسئ، او کوم څه چې زما رسول تاسو منع کوي د هغه څخه منع سئ. رسول الله وایي چې لنګوټه وتړه، یو لمونځ په لنګوټه سره 25 لمونځ بې لنګوټې، دا د رسول الله امر نه دی، خدای وایي هغه دې پر ځای کړه. نو اسلام دغه د په لنګوټه سره شو، په قرآن یې درته ثابته کړل. زړه د علیه السلام وایي تاسو یې پرېږدئ خروئ یې مه او مې وهئ. نو چې پرېږدي شول د رسول الله په قول یې وکړل، که دې نه پرېښول د رسول الله د قول څخه دې مخالفت وکړي. څوک چې د رسول الله د قول څخه مخالفت وکړي هغه د خدای څخه مخالفت وکړي. المرء من احب، یو څوک چې د چا سره محبت لري په آخرت کې به هم د هغه سره وي. که د کافرانو د رواجو کارو سره محبت په آخرت کې به د کفارو په ټولۍ کې ستا حشر کېږي. که د جار ډبلیو کوش سره محبت د هغه ملګری به یې په آخرت کې. که د تیرانام سره محبت د تیرانام د ارمونې سره به یې په آخرت کې. که د اسلام سره محبت د اسلام د ځوانانو سره به یې. که د مسجدو علماو د دین او قرآن سره محبت د رسول الله د وارثانو ملګری به یې. آفرین پر تاسو حاضرونو باندې د تېرې جمعې د ورځې ستاسو حاضرونو اخلاص، مینه، صداقت، شوق، ذوق متواضع په ډاګه شو چې ډېره زیاته ګرمي وه. هر یو په دې مسجد کې په خولو کې غرق و، مګر دا د اسلام جذبې او دا د قرآن خبرو ښه اثر پر کړي او خوند یوه هر یوه ته ورکاوه. دا ستاسو مینه ده د دین سره. په آخرت کې به الله عز وجل د دغه ګرمۍ په وجه باندې د اور د دوزخ دا چې دننه په مسجد کې ناست ما مخکې تاسو ته وویل دغه ډېر لوی فضیلت دی. هغه تبلیغ و قرآن اورېدل هغه فضیلت خو پرېږده چې فقط دننه په مسجد کې ناست یو ساعت ناست نیم ساعت ناست د هره ساعت چې کار دی نیکي خدای تعالی عز وجل ستا په عملنامه کې کاږي. په تېره جمعه کې داسې ګرمي وه چې تاسو په ما خبر شولاست زه مریض وم، څه نن مریض یم. په دا میراب کې ما لمونځ په ډېر تکلیف باندې ورکړ، ځکه دا میراب ډېر تود و او زما فشار کښته و، مریض ومه، حتی چې اتحیات مې در پایه پرې نه ورسولې چې سلام یې وګرځاوه. نو څوک چې د هغه شي سره محبت لري په آخرت به د هغه شي د مسلکي سره ملګری وي. الله دې موږ د اسلام د ځوانانو ملګري کړي. زه خو چې دا درته ګډ یم هېڅ هم نه یم، مګر په تاسو حاضرینو کې بزرګان شته چې زما د خولې څخه دا خبرې راوځي، ستاسو برکت دی. زه ډېر د خدای عز وجل خصیص او ضعیف بنده یم، ستاسو د دعا محتاج یم. فقط که ستاسو دعاوې زما سره وې نور به هم ستاسو په شرافت قوي سم، ستاسو د دعا محتاج هر وخت یم. نور دې الله عز وجل موږ تاسو ته زما په شمول اول ځان ته وایه، زما په شمول خدای تعالی عز وجل د اسلام د لارې رهنمایي موږ تاسو ته وکړي. الله عز وجل دې موږ تاسو قوي کړي په دین کې د اسلام، د خدای تعالی عز وجل په لار کې، د علیه صلات وسلام په محبت او الفت. دا پر اسلامي ممالکو باندې د کافرانو د خوا څخه تسلط و، د کافرانو د خوا ظلمونه وجه ما تاسو ته وویله چې دا زموږ عمل دی. وګوره په اسلامي ممالکو کې خلک دومره د خدای تابعداره نه دي، ډېر اورو، ډېر اوښتي یو، ډېر مو هغه د شر لار د خدای د حق تر لار خوښه ده. نو په دې سبب باندې خدای تعالی عز وجل وایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. خدای وایي زه تاسې امتحانوم، پر تاسې باندې ډېر راولم د کفر در باندې راولي خدای تعالی عز وجل. کفر چې درته راوسي د کفر رواجونه به خامخا په ملک جاري. ولې کفر خامخا په انسانانو کې د هغه ملک خپل روزلې لري. د عراق حکومت چا ته ورکول شو؟ مخکې صدام حسین و چې هغه صدام حسین حکومت ړنګ شو، ورکې حکومت چا ته؟ بوش خپل روزلې درلودله چې پر کښېډوله هغه پر خوا باندې درسره ورغړي. کفار په مسلمانانو کې خلک روزلي دي، ډېرې روزلي دي، په ملایانو کې روزلي دي. ملایان ستا سپینې لنګوټې، سپینې جامې، په خدای مې دې قسم زه په خبر یم په سپینه لنګوټه او په سپینه جامه کې یا شک بچ به ونه رسېږي، فقط په مسجد کې به ولاړې. دغه به تا ته معلومېږي هم نه چې دا د یو چا سره ارتباط لري. لا قسم په خدای جاسوس د امریکایانو، زه په خبر ما معلومات کړي، ما په سترګو باندې لیدلي، زما باس، زما وینا، زما حالات قسم په دغه کتاب که بل چا ورنې دا مسجد څخه بېله مولا چې زموږ ملایان دغه رقم د پیسو د ډالرو دپاره
د خدای مرګ غواړم په هغه ساعت باندې چې په مقابل کې د پیسو د ډالرو به زه ایمان خرڅوم د خدای مرګ غواړم په هغه ورځ مرګ مې قبول دی مرګ مې خوښ دی د ذلت مرګ مې خوښ دی د ذلت ژوند مې خوښ دی فقر مې خوښ دی نه د غلامۍ ژوند نه د دې ژوند چې د کفر د غلامانو پیسه به زه خورم نه د دې چې د کفر د غلامانو صفت به زه کوم یا د دې وخواته به میل زه کوم د کفر وخواته که چا میل وکړي هغه د کافرانو د جملې څخه حسابه کېږي قرآني درته وایي څوک چې غلامان د کافرانو وي هغه به د اسلام دعوه کوي زه خو اسلام هغه نه بولم او نه د کفارو د غلامانو په حضور کې ما تر ننه پورې سلام اچولی ما ته هغه ورځ یو چا وویل یو ځای روان د عسکر تېراو دې ورځ راوګرځولم چې سلام دې ولې نه واچوه ما دی ما ته ووایي چې سلام دې ولې ونه واچوه زه په جواب کې ورته وایم چې کافر ته سلام راغلی ته پر کافر پیره یې د کافر د خوا ولاړ یې نو سلام تا ته څنګه راغلی هره ورځ را تېرېږم دغه مې په زړه کې چې نن به درناړې کړي نن به درناړې کړي پر پښو باندې زه د کوره څخه راځم ډېرې موسسې دي د عسکر ورته پیره یې بغل چې را تېر شم سلام نه اچوم سلام سړی مسلمان ته اچي و هغه چا ته اچي چې د اسلام شعائر یې ټول پر ځای کړي بې دینه ته سلام نه اچوم تاریخ الجماعت ته سلام نه اچوم چې د خدای او د خدای د رسول څخه اوښتي هغه ته سلام یوازې زما دپاره نه تاسې هم به ور اچوئ سلام ولې ور اچوم دا مې په دې خاطر درته وویله چې دا د جماعت د لمانځه کمبوچي دا د کفر رواجونه ښکاره شول راغلل په هغه سره اخته وګوره د سهار د خوا څخه انسانان څو بېدوي په سلو کې لس زره ته وایم چې د جماعت مانځه ته راوځي نوې یې ټوله بېدلي چې را کښېني لمر یې تود کړي بیا دوی لمونځ کوي پلار هم څه نه ورته وایي مور هم څه نه ورته وایي ورور هم څه نه ورته وایي عجبه دې ته زما د خپلې د کشرتوب وخت کې چې زه را په یاد کړم د دوی په غرمه کې پلار نه یم پرېښي د باندې اول بیا زه دې د ولم دروازه بیا راپسې کول کړه بیا به دی بیا دې ماپښین بیا راکښېنول زموږ استاد چې اولادونو خو اوس هر شي ته ایله دي دمخانې کلبونه دا نور شیان چې دا کوشنیان په اخته دي زما استاد بچیانو زامن په اخته دي ګیمونه لږ فلمونه انټرنېټ دغه ټول شیان اوس لږ لږ شیان پکښې وینو مډېږو نه د مخ خو هغه څه احتیاط مو کاوه لږ لږ شیان ما دلته حجرې ته یو راغلی و دلته په دغه مخامخ دکان کې انټرنېټ پروت وي ما په خپلو سترګو ولیدل لږ شیان یې ښکاره کول به وویل ټکټ په 40 وکړي که په 40 افغانۍ ورکړي په پیسو باندې ګناه رانیسي پلار مور ورور هېڅوک هم څه نه ورته وایي د خپل اولادو چې راویګرځي په ورځ د آخرت چې غاړې بندې دي ولاکه ولاړ شي که د جماعت لمونځ ونه کړي لا ولاکه ولاړ شي چې په ورځ د آخرت دغه ستا زوی ستا په ګرېوان کې لاس ور واچوي نورې نارواوې خو لا پرېږده نو خدای تعالی عز وجل ته به خواست وکړو چې پروردګاره موږ پر دین او پر اسلام باندې الهي برابر کړ خدای ستا د لوړ شان په خاطر موږ ستا د اسلام و دین میینان جوړ کړه لاسونه پورته کړي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين خدایا ستا د لوی شان په خاطر باندې الهي موږ په موږ کې بشپړ کامل اسلام خدای راوړی الهي هغه لارې چې ستا د قرآن او ستا د حبیب د لارو څخه مخالف وي خدایا ستا د لارو څخه مخالف وي الهي پر هغه باندې موږ ته توفیق مه راکوه چې موږ پر هغه ولاړ شو خدایا ستا د حقې لارې توفیق پر موږ باندې راکړه الهي د هغې لارې رهنمایي موږ ته وکړه خدایه چې ته په خوشحاله وراځې الهي هغه ښېګڼې و شعائر د اسلام زموږ په وجودو زموږ په کورو کې واچوه خدای الهي د نړۍ کفر تباه کړه خدای اسرائیل تباه کړه امریکا تباه کړه اورس تباه کړه د دې چرګوچانو اجنټانو ملګري تباه کړه خدای الهي اسلامي ممالک چې کوم د کفارو د خوا څخه الهي نن په ظلمو باندې مبتلا دي خدایه ستا د حبیب محمد رسول الله په شرافت او په عزت باندې الهي هغه کفار ستا د حبیب د رسالت په چپلاخه باندې ووهه الهي د دنیا کفر غټ غټ کافران خدایه لکه څنګه چې تا لوی وي کفار تباه کړي و خراب کړي دي عذاب دې پر راوستل دي خدایه نن په اسلام باندې د اسلام په بچیانو باندې د اسلام په غازیانو او مؤمنانو باندې خدایه د نړۍ امریکا او اورس و لندن خدایه خوار و زار و ذلیله الهي په مسلمانانو باندې ووینه الهي تباه و شرمنده یې کړه خدای څنګه چې وعده په آخرت کې تا د ذلیلتوب ورسره کړې ده هلته شرمیه خدای په دې دنیا کې هم په موږ باندې ذلیله ووینه خدای موږ مسلمانان توفیق و اتحاد و اتفاق پر دین و اسلام باندې خدای راکړه الهي صاد و آباد مو وګرځوه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد قبول دل سر چیٹی زندگی لا توبہ توبہ لا غلامی لا توبہ مرگ میں قبول دل سر چیٹی زندگی لا توبہ توبہ لا غلامی لا توبہ صفت عزت میں پکی نوی توبہ توبہ لا غلامی لا توبہ صفت عزت